حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د خپل مور نه اجازه چې دا وغوښتو د دې لپاره چې زه د نبی عليه الصلاة والسلام سره د ماښام لمونځ چې دا ادا کړم او ورسره خپل مور ته دا ذکر کوي چې مور ما ته اجازه راکړه چې زه د ستا دپاره هم بخښنه د نبي عليه الصلاة والسلام نه وغواړم او د خپل ځان دپاره هم بخښنه چې دا وغواړم. حاضرینو لږ سوچ کوئ. حذیفه رضی الله تعالی عنہ د څو خبرو اجازت غواړي، د دوو خبرو. یو د ماښام لمونځ د نبي علیه السلام سره په جمع باندې ادا کول دي او بل د خپل ځان دپاره او د مور دپاره د بخښنې سوال د نبي علیه الصلاة والسلام نه چې ادا کول دي. چې هغه صحابي مبارک کله مور مبارکې دا خبره وړاندې کړله، حذیفه رضی الله تعالی عنہ هغه مور مبارکې د دواړو خبرو اجازت راورکړه. ورته ویې فرمایل چې بچیا د نبي علیه الصلاة والسلام سره ماښام لمونځ هم ادا کړه، یعنې دا خو ډېره د سعادت او د فخر خبره وه چې یو بچی هغه د نبي علیه الصلاة والسلام دربار مبارک له ځي او د خپل ځان دپاره هم د بخښنې دعا غواړي او د خپلې مور دپاره هم د بخښنې دعا غواړي. نو ته فرمایي چې د دواړو خبرو اجازت ته لارښومه. دا صحابي مبارک خپله باندې فرمایي وی چې کله زه نبي علیه الصلاة والسلام ته رالم، مسجد نبوي شریف کې مې د ماښام لمونځ په جمع سره ادا کړ او لیټوالی پکې راغی تر دې پورې چې د ماسخوتن لمونځ مې سره وکړ. بیا د هغې نه بعد د مسجد نبوي شریف نه چې دا راووتم، نو په هغه زمانه کې خو دومره د رڼا سیسټم چې دا نه و، دومره رڼاګانې چې دا نه وي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک رانه مخکې روان و، زه پسې شاته روان وم. نبي علیه الصلاة والسلام رانه پوښتنه کوي، شاته راګوري چې ته څوک یې؟ او بیا خپله راته فرمایي چې آیا ته حذیفه رضی الله تعالی عنہ یې؟ حذیفه رضی الله عنہ ورته جواب کې عرض کوي چې ای نبي علیه الصلاة والسلام او زه حذیفه رضی الله عنہ یم. بیا دا خبره ډېره د اورېدو قابل ده. نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې ما حاجت وکړه، د ستا حاجت څه دی؟ ای صحابي څه دپاره راغلی؟ نو که یو انسان چې مخامخ ستا له راشي ته ترېنه پوښتنه وکړي، هغه به هله جواب درکړي چې یاره ما په زړه کې دا یو خبره راوړې ده، ما ته دا قسمه مشکل دی، ما ته دا قسمه حاجت دی. هغې نه بعد به ته جواب ورکړي چې یاره دا مصیبت یا دا تکلیف د ستا نه لرې کولی شم که نه شم لرې کولی. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته اول کې نه پوښتنه کوي چې څه حاجت دې راوړی دی؟ خو صحابي مبارک له جواب نه یې ورکړی. حضور علیه الصلاة والسلام ته مخکې نه فرمایي داسې یو لوی جلیل القدر هستي خدای پاک جل شانه دې دنیا ته رالېږلي. بعضې بدبخته خلک وایي چې العیاذ بالله حضور علیه السلام ته د دیوال نه شاته پته چې دا ورته نه لګي. افسوس دی په داسې سوچ، په داسې عقیده او په داسې فکر باندې. نبي علیه الصلاة والسلام د دیوال نه شاته خو پرېږده، اله العالمین د زړونو د سینو په احوالو باندې خدای پاک خبردار نبي چې دا ګرځولی دی. او چې څوک نبي علیه الصلاة والسلام ته لفظ د نبي استعمالوي، دغه خلک د نبي په لفظ د معنا باندې چې دا پوهېږي نه. نن نه سلونه کاله مخکې احمد رضا خان بریلوي رحمت الله علیه د حضور علیه الصلاة والسلام د هغوی مبارکو د نبي لفظ چې کوم معنا هغوی مبارک ذکر کړي ده، نو هغه په اردو کې چې کوم لفظ معنا ذکر کړي ده نو لیکلي چې غیب کی خبرې دینے والا، غیب کی خبرې بتانے والا. خلک دا وایي چې غیب باندې حضور علیه السلام په علم غیب باندې یو آیت راته ووایه، یو حدیث راته ووایه. احادیث او آیتونه خو پې بې شماره دي. ته ترې لږه پوښتنه وکړه چې د نبي معنا خو راته لږه وکړه، نبي چا ته وایي؟ چې دا نبي معنا وکړي بس الرډي انسان ذهن جوړېږي چې آیا دا هستي په غیب باندې خبردار ده او که نه ده. نو هغه احمد رضا خان بریلي رحمت الله علیه هغه مبارک په تفاسیرو کې یو چرته کتاب کې د نبي نامه لیکي او معنا لیکي، نو فرمایي چې غیب کی خبرې بتانے والا. نو هغه حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه نبي علیه الصلاة والسلام یو طرف ته پوښتنه کوي چې څه حاجت دې راوړی دی، خو بیا د هغه صحابي د جواب نه مخکې ورته فرمایي چې ای صحابي غفر الله لک ولامک، ای صحابي
یعنی ستاسو حاجت دې دپاره راوړی دی چې د خپل ځان او د خپلې مور دعا وغواړي دې دربار کې. نبي علیه السلام د هغه صحابي د سوال نه مخکې ورته فرمایي چې خدای پاک ستا ته هم بښنه کړې ده او د ستا مور ته هم بښنه چې دا کړې ده. او بیا حاضرینو موږ ستاسو هغه الله خپل راته کلام کې فرمایي چې لا تقنطوا من رحمت الله. ای زما بندګانو زما د رحمت نه مه ناامیده کېږئ. الحمدلله موږ دا ایمان دی چې خدای پاک په دې ایمان د وجې د هغه عقیدې اهل سنت په جماعت باندې به خدای پاک بښنه راته کوي. خو څوک چاته کنفرم نشي ویلی چې تا ته خدای پاک بښنه کړې ده. خو نبي علیه الصلاة والسلام په غیب باندې خدای پاک خبردار هستي ګرځولې وه. د صحابي د سوال نه هم خبر و چې زړه کې او سینه کې څه خبره راوړې ده. او بیا وله خدای پاک د دې علم هم ورکړی و چې صحابي به عمر څومره وي، د ده مور مبارکې عمر به څومره وي، آخرت لمحات به کله وي، هغه حساب کتاب میدان به لګي. خو په دنیا کې نن له 1400 کاله مخکې ورته په دنیا کې نبي علیه السلام فرمایلي چې صحابي خفه کېږه ما، خدای پاک ستا ته هم بښنه کړې ده او د ستا مور ته هم د خپل طرف نه بښنه چې دا کړې ده. او بیا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې په دې وخت کې ما د اسمان د طرف نه یو فرشته چې دا راغلې ده او د څه دپاره راغلي دی، د دې دپاره خدای پاک رالېږلې ده چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک باندې زما سلام چې دا ووایه. او بیا د دې خبرې زیری شره دا راله راکړو چې ان فاطمة سیدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنة. هغه فرشتې راله دا زیری راله راکړو چې نبي علیه الصلاة والسلام د ستا لور مبارکه فاطمه رضی الله تعالی عنها به په جنت کې د زنانو سرداره وي او امام حسن او امام حسین رضی الله عنهما به په جنت کې چې کوم ځوانان د هغو ځوانانو سرداران چې دی هغه به حسنین کریمین رضی الله عنهم دی. نو حاضرینو دومره یو لوی شان خدای پاک جل شانه نبي علیه الصلاة والسلام دی چې دا ورکړی دی چې دوی مبارکو شان خو هسې اوچت دی، خو چې د دوی مبارکو چې کوم اهل بیت دي هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها ده، هغه حسنین کریمان دي، هغه خو هسې هم جنتیان دي. خو د دې سره سره هغه فرشتې چې کوم زیری ورله ورکړی دی نو د دې خبرې زیری ورله ورکړی دی چې فاطمه رضی الله تعالی عنها به د جنتي زنانو سرداره وي او امام حسن او امام حسین رضی الله عنهما به د جنت کې د ځوانانو سرداران وي. نو صرف دا یو حدیث مبارک مې په نیت بل ثواب باندې ستاسو ته چې دا بیان کړو او په همدې خبرو باندې زه اکتفا کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.